ګرانو پښتنو مسافر ورونو السلام علیکم. نن تاسو سره بیا مرسلین لودي یو غزل شریک کړي کم چې ما د پلې درې د ملکن ایجنسی پلې درې په باره کې د خپل کلي په باره کې لیکلی دی. نو زه زیاتر د پلې درې چې څومره ګلونه دي کو په هر وطن کې دي د هغې دپاره دا غزل زه ډالی کوم. هغې ټولې پلې درې والو ته زیاتر دا ډالی کوم. دنیا کې دی ښایسته خوږې مالټې د پلې کلي، دنیا کې دی ښایسته خوږې مالټې د پلې کلي، ډېر خوښ مې دی رنګین مازدیګرې د پلې کلي، او ډېر خوند به درله درکړي په سپرلي کې چېرته راشه، ډېر خوند به درله درکړي په سپرلي کې چېرته راشه، چې ووینې بس یو نظر سپرلې د پلې کلي. اروخوا ته ښکلي غرونه د مرې غرې سردار دی، اروخوا ته ښکلي غرونه د مرې غرې سردار دی، سو ډېرې خوندور دي نظارې د پلې کلي. منم چې د یورپ بر اعظم کې به اوسېږي، منم چې د یورپ بر اعظم کې به اوسېږي، وسم به یادوي خړې کوڅې د پلې کلي. او اډې سره نږدې ډګري کالج د پلې خوړ دی، اډې سره نږدې ډګري کالج د پلې خوړ دی، ارباغ نه د مالټو راځي وږمې د پلې کلي، اډې سره نږدې ډګري کالج د پلې خوړ دی، ارباغ نه د مالټو راځي وږمې د پلې کلي. ادم او درخانه واقع رښتینې عاشقانو، ادم او درخانه واقع رښتینې عاشقانو، یادګار رشته ګټان په علاقې د پلې کلي. او پښتو لکه د ناوې مرسلین لودي سینګار کړه، پښتو لکه د ناوې مرسلین لودي سینګار کړه، الله دې لرې ښه دغه زلمې د پلې کلي، الله دې لرې ښه دغه زلمې د پلې کلي. او خات او آباد اوسئ او مرسلین لودي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. او اوس مرسلین لودي ستاسو نه اجازت غواړي د الله په امان.